औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू द हाशिर अकेडमी په نننی لیکچر کې موږ دا خبره کوو چې د نیوکلیوټایډز په سیل کې په کم فارم کې څه کېږي د ایگزیسټ کېږي صحیح شو د دې نه مخکې لیکچر کې موږ دا خبره وکړه چې نیوکلیک ایسډ موږ څه ته وایو د دې بلډینګ بلاکس دي نو هغه نیوکلیوټایډ دی د نیوکلیوټایډ په باره کې موږ خبره وکړه چې د دې کمپوننټس دي نو هغه کې موږ وایو چې فاسفیټ ګروپ دی پینټو شوګر دی پینټو شوګر بیا دوه قسمه دی یو ته موږ رایبو شوګر وایو بل ته ډي اکسي رایبو شوګر وایو بیا به موږ د نایټروجن بیس خبره وکړه چې هغه موږ سره دوه قسمه دي یو ته موږ پیورینز وایو بل ته موږ څه وایو پیرامیډینز هغې ته ویل کېږي صحیح شو پیورین چې کوم دی نو هغه اډنین او ګوانین دي او کوم چې پیرامیډین دی هغه تایمین سایټوسین او یوراسیل دی صحیح شو په ډي ان اے کې اډنین ګوانین تایمین او سایټوسین مونږ کېږي او ار ان اے چې کوم دی نو پکې اډنین ګوانین او سایټوسین او یوراسیل په دې کې مونږ کېږي صحیح شو اوس موږ دا خبره کوو چې د نیوکلیوټایډز په سیل کې په کم فارم کې څه کېږي دا مونږ کېږي نو خبره یې ساتئ نیوکلیوټایډ په سیل کې په درې فارم کې څه کېږي د ایگزیسټ کېږي صحیح شو خبره سره نیوکلیوټایډز ایگزیسټ ان سیل ان 3 سټیجز په دریو حالتونو کې دا څه کېږي دا په سیل کې مونږ کېږي صحیح شو یو ته وایو مانو نیوکلیوټایډز دویم ته ویل کېږي ډای نیوکلیوټایډز او دریم ته څه ویل کېږي پالی نیوکلیوټایډ نو څه شو مانو نیوکلیوټایډز ډای نیوکلیوټایډ او بل ته موږ څه وایو پالی نیوکلیوټایډ صحیح شو د دې نوم هم پته لګي که فرض کړه نیوکلیوټایډ هم سره سنگل په سیل کې سیده موجود دي مطلب نیوکلیوټایډ یوازې موجود دي نو هغې ته موږ مانو نیوکلیوټایډ وایو که فرض کړه دوه نیوکلیوټایډ هغه د کمباین شي دی ورسره یا لینک شي دی ورسره نو هغې ته موږ ډای نیوکلیوټایډ وایو او چې کله ډېر شي نیوکلیوټایډ سره هغه په یو بل پورې لینک شوي جاین شي په یو بل پورې نو هغې ته بیا موږ څه وایو هغې ته بیا ویل کېږي پالي نیوکلیوټایډ صحیح شو نو اوس موږ د دې خبره کوو چې دا مطلب جوړېږي څنګه په کم فارم کې څه کېږي دا مونږ کېږي او د دې امپارټنس سره صحیح شو د دې په باره کې خبره کوو بل mononucleotide نو these nucleotides are exist in cell a single unit مطلب دا یوازې مونږ کېږي د یو یونټ په شکل کې څه کېږي دا مونږ کېږي مطلب نیوکلیوټایډ څه یوازې مونږ کېږي صحیح شو لکه مطلب اډینین شو یوازې مونږ کېږي ګوانین یوازې سایټوسین تایمین او یاسو یوراسیل چې کله دا صحیح ده په سیل کې یوازې نه هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویل کېږي مانونیوکلیوټایډ صحیح شو بله خبره دا ده چې مانونیوکلیوټایډز آر جنرلی ایگزیسټ ان ټرای فاسفیټس فارم دا په کوم فارم کې مونږ کېږي دا د ټرای فاسفیټ په فارم کې مونږ کېږي صحیح شو مطلب دا نیوکلیوټایډ د دې سره یو فاسفیټ نه ځکه موږ وایو که نیوکلیوټایډ سره صحیح شوګري نایټروجنس بیس یو د دې سره فاسفیټ یې کنه نو اوس دا چې کوم دی کنه دا زموږ سره د ټرای فاسفیټ په فارم کې مونږ کېږي مطلب لکه شوګري نایټروجنس بیس یې خو د دې سره صحیح د دې سره درې فاسفیټ ګروپ صحیح شو د اوس د دې فارمیشن څنګه کېږي مثال په طور باندې مونږ کوم یو نیوکلیوټایډ راخلو اډنین والا راخلو صحیح شو په اول کې دې څه چلو شي کنه چې د اډنینو د دې شوګر سره ریاکشن وکړي او د څه جوړ کړي د یو کمپاوند جوړ کړي چې هغې ته موږ څه وایو یا یو مالیکول جوړ کړي چې هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي اډونیسین څه ته ویلی کېږي اډینوسین هغې ته ویلی کېږي او خبرې ساتئ دې اډونیسین ته موږ څه وایو دې ته ویلی کېږي نیوکلیوسایډ دې ته ویلی کېږي څه ته ویلی کېږي نیوکلیوسایډ دې ته ویلی کېږي نیوکلیوسایډ دې ته ویل کېږي دا خبره یاد ساتئ یو نیوکلیوټایډ او دا سره دا نیوکلیوسایډ دی اوس په دې کې ډفرنس سره مخکې وایو صحیح شو ښه جي بیا داسې چلو شي چې د دې اډینوسین او یا د دې نیوکلیوسایډ سره فاسفیټ څه شي فاسفیټ ورسره میلاو شي یو فاسفیټ صحیح شو د دې نه څه جوړ شي اډینوسین مانو فاسفیټ د دې نه جوړ شي اډینوسین مانو فاسفیټ د دې نه جوړ شي صحیح شو مطلب یو فاسفیټ ورسره کمباین شو موږ ته څه وایي مانو فاسفیټ صحیح شو ښه جي بل چې کله د دې اډینوسین مانو فاسفیټ سره بل فاسفیټ څه شو دا کمباین شو د دې نه څه جوړېږي بیا د دې نه جوړېږي بیا اډینوسین ډای فاسفیټ فاسفیټ جوړ شو نو څو ډای فاسفیټ شو او چې کله د دې اډینوسین ډای فاسفیټ سره بل فاسفیټ څه شو دا سره میلاو شو نو د دې نه بیا څه جوړېږي اډینوسین ټرای فاسفیټ د دې نه بیا جوړېږي اډینوسین ټرای فاسفیټ د دې نه بیا جوړېږي صحیح شو دغه شان دا موږ دغه لپاره وایو د ګوانین لپاره وایو د سایټوسین لپاره هم دا موږ وایو د تایمین لپاره هم څه دا ویلی شو صحیح شو خو دلته کې سیمپل موږ د صحیح اګزامپل راواخیستو د اډنین اګزامپل ته موږ راواخیستو صحیح شو اوس خبرې یاد ساتئ چې کله زموږ سره نیوکلیوټایډ وي مطلب نیوکلیوټایډ صحیح په دې کې به زموږ سره نایټروجنس بیس وي په دې کې به شوګر وي په دې کې به فاسفیټ وي نو دې ته موږ وایو نیوکلیوټایډ خو چې کله په دې نیوکلیوټایډ کې فاسفیټ ګروپ نه و مطلب لکه شوګر او د دې سره نایټروجنس بیس و نو دې ته بیا څه ویلی کېږي نیوکلیوسایډ نو یو خبر دی ساتئ چې په نیوکلیوټایډ کې او په نیوکلیوسایډ کې ډفرنس دی نو په نیوکلیوسایډ کې صرف صحیح نایټروجنس بیس او شوګر او په نیوکلیوټایډ کې زموږ سره نایټروجنس بیس شوګر او د دې سره صحیح د دې سره فاسفیټ صحیح شو نو که فرض کړه یو فاسفیټ و سره
نو هغې ته څه ویل کېږي مانو فاسفیټ و که دوه فاسفیټ و سره نو ډای فاسفیټ او که درې فاسفیټ و سره نو څو ټرای فاسفیټ. اوس دا نیوکلیوټاید کوم چې مانو نیوکلیوټاید دي هغه زیاتره د دې ټرای فاسفیټ په فارم کې څه کېږي دا موندل کېږي. زموږ سره صحیح شو. لکه مثال په تور باندې زموږ سره د دې ځای نه به سټارټ واخلو. زموږ سره دا سره دا شوګر دی د دې سره دا ایډنین بیس اټیچ دی او یو د دې سره سره فاسفیټ دې ته موږ څه وایو ایډونیسین مانو فاسفیټ AMP ته ویل کېږي. چې کله د دې سره فاسفیټ څه شوي دوه شوي نو دې ته بیا موږ څه وایو ADP مطلب ایډونیسین ډای فاسفیټ او چې کله سره دا فاسفیټ څه شوي دا درې شوي نو دې ته بیا موږ څه وایو دې ته ویل کېږي ټرای فاسفیټ نو ایډونیسین ټرای فاسفیټ دې ته بیا ویل کېږي. شو اوس خبره دا کوم چې د دې امپارټنس دی لکه موږ خو چې مطلب نیوکلیوټاید چې کوم دی د خو نیوکلیک اسید جوړي نو نیوکلیک اسید خو د لرونکو چې د پاتې نیوکلیوټاید په شکل کې مونږ کېږي شو نو د دې مان نیوکلیوټاید مطلب سره دا ولې بسل کې ایگزیست کېږي. نو خبره ساده خبره ده لګی دا چې ADP یعنی کوم چې پر ټرای فاسفیټ په کې شو is the rich energy molecule and is known as energy currency. خبره ده کنه چې دا چې کوم ټرای فاسفیټ والا مطلب باندې نیوکلیوټاید د دې سره سي د دې سره درې فاسفیټ نو په دې کې د دریم باندې لکه مثال په تور باندې کوم کېدل لګو کوزې شو مثال په تور باندې زم سره نیوکلیوټاید دی صحیح شو سیمپل بم غدل کې ډراګو شو دا زم سره دلته زم سره بیس اٹیچ دی ایډنینو صحیح شو او دلته کاربن نمبر 5 ته کاربن نمبر 5 ته دلته سم اٹیچ دي یو فاسفیټ نو شو مانو فاسفیټ والا شو کپرس کو دوه اٹیچ شي نو دې ته به سوال کې ګډای فاسفیټ والا او کپرس کا دې ته درې اٹیچ شي نو دې ته به سوال کې دې ته ولې کې ټرای فاسفیټ. اوس خبره ده کنه دلته کې دا یو باند نه سپیشل دا یو باند په دې کې ډېر زیاته انرژي ده دا انرژي ریچ باند دی چې کله دا باند څه شي دا مات شي چې کله دا باند څه شي دا مات شي نو څومره انرژي پیدا کېږي 7 کیلو کیلوریز انرژي څخه دا پروډوس کېږي. نو پاسر کې په دې کې دا تھرډ فاسفیټ باند نه دی په دې کې انرژي سره ډېره زیاته ده نو په دې وجه موږ دې ته سوایو دې ته ولې کېږي انرژي کرنسي دې ته ولې کېږي. نو مطلب په سیل کې چې په کم ځای کې د انرژي ضرورت نو سیل څه کوي هغه د فاسفیټ د دریم باند څخه دا ماتي او دا غي نه ساخلي دا غي نه انرژي اخلي دا غي نه ساخلي دا غي نه انرژي اخلي شو نو دلته کې موږ لیکلي چې کله موږ دا څه کو هایدرولایز کو ATP موږ څه کو دمغه هایدرولایز کو مطلب د واټر په مر سره د دې د باند څه کو دغه مات کو شو نو دا څه ته کنورټ کېږي چې یو فاسفیټ د دې نه ریموو شو نو دوه فاسفیټ د دې سره پاتې شو کنه نو ایډونیسین ډای فاسفیټ شو او PI مطلب سره ان ارګینیک فاسفیټ PI مطلب سره ان ارګینیک فاسفیټ او په دې پروسس کې څومره انرژي برته ریلیز کېږي 7 کیلو کیلوریز انرژي کې دا برته ریلیز کېږي نو ډېر زیاته انرژي ده. نو زنګ په سیل کې چې کله د انرژي ضرورت نو هغه په دې ریاکشن باندې څه کوي د دینه انرژي اخلي صحیح شو. و چې کله هم څه کېږي زموږ په باډي کې میټابالیزم کېږي مطلب ګلایکالیسیس د کریب سایکل د الکترون ترانسپورټ نه پای کې هم څه کېږي پای کې اولنې مقصد دا چې ATP جوړ شي څه جوړ شي ATP ځکه زموږ په باډي کې مختلف قسم پروسس کېږي د هغې لپاره د انرژي ضرورت پیږي نو د انرژي د کوم څه نه اخلي د ATP نه اخلي څه نه اخلي د ATP نه اخلي صحیح شو. خجبل ډای نیوکلیوټاید و ډای نیوکلیوټاید د نوم نوم ځای دی چې کله دوه نیوکلیوټاید د بل سره جوین شي چې کله دوه نیوکلیوټاید څه شي هغه د بل سره جوین شي دا غنه سو جوړږي دا غنه ډای نیوکلیوټاید جوړږي شو. نو دیس نیوکلیوټاید ار ایگزیست ان د سیل ان ډایمریک فارم مطلب 2 د بل سره جوین شي دوه نیوکلیوټاید هغه نه جوړ شي دا غنه ډای نیوکلیوټاید جوړ شي یا ډایمریک فارم کا ته وایي خجي. Dinucleotides are generally present in the form of coenzyme. خبره اوس ده لکه دا چې کوم ډاینیوکلیوټاید دا په سر کې په کم فارم کې ایگزیست کېږي د کوانزایم په فارم کې څه کېږي دا مونږ کېږي دا د ټرای فاسفیټ په فارم کې او دا زموږ سره د کوانزایم په شکل کې مونږ کېږي څنګه چې دنو نه پته لګي مطلب چې کله انزایم خپل اکټیویټي کوي نو د هغې لپاره د ضرورت پیښیږي د هغې لپاره د کو انزایم ضرورت پیښیږي مطلب د یو هیلپر مالیکول ضرورت دی لپاره پیښیږي څه شو نو دغه هیلپر مالیکول څوک دی دا زموږ سره د کو انزایم نو د کو انزایم په شکل کې څه کېږي دا مونږ کېږي. اوس کو انزایم جوړېږي څنګه نو خبرې ساتئ چې کله یو ډاینیوکلیوټاید د ویټامین سره کمباین شي نو دا څه جوړوي دا کو انزایم جوړوي ډاینیوکلیوټاید کمباین شي د چا سره د ویټامین سره نو دا څه جوړوي دا زموږ سره کو انزایم جوړوي څه شو. د دې اگزامپل څه کېدای شي اگزامپل یو د دې کېدای شي NAD او بل موږ څه وایو FAD کامن اگزامپل دی څه شو NAD مطلب سره نیکوټینامایډ
एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड او دا اف ای डी मतलब سره فلیوین एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड نو دا سره ان ای डी او اف ای डी د زم سره د زم سره کو انزایم دی مطلب دا انزایمټیک اکټیویټی کیس کې د ډیر زیات کار دی شو بل خبر دا کنه ک ان ای डी دی او ک اف ای डी دی د زم سره په سیل کې په دوه فارم کې ځکه کې د مونږ کېږي شو کفرس کدا دا ان ای डी په شکل کې نو دې ته موږ سو یو دې ته ول کېږي اکسایډایز فارم او کفرس کدا دا ان ای डी ایچ 2 په شکل کې نو دې ته موږ سو یو دې ته ول کېږي ریډیوس فارم دې سو دې کېږي ریډیوس فارم د قشن د اف ای डी او اف ای डी ایچ 2 خبر ده اف ای डी مطلب دا اکسایډایز فارم نه کدا اف ای डी ایچ 2 نو دا په کم پامي دا بزم سره ریډیوس فارم دا بزم سره دا ریډیوس فارم شو نو دوه نیوکلیوټایډ چې کله کمباین شي اگر ډای نیوکلیوټایډ جوړي نه مطلب په سر کې په کم پام کې وزې کېږي د کو انزایم په شکل کې کو انزایم جوړي کې څنګه چې کله د ډای نیوکلیوټایډ سره ویټام کمباین شي رسې جوړي کو انزایم دی جوړي شي جو کامن کو انزایم سره کم یو دی نیکوټینامایډ اډینین ډای نیوکلیوټایډ بلته موږ سو یو فلیوین اډینین ډای نیوکلیوټایډ شو په سر کې یادا په اکسایډایز فارم کې مونږ کې او یا دا په ریډیوس فارم کې مونږ کې چې کپرس کدا اکسایډایز فارم کې نه د هایدروجن ایکسپټ کوي کله پرس کدا په ریډیوس فارم کې نه د هایدروجن سکه هغه به د ډونایډ کوي بیا چې نو په دې فارم کې سکه کې دا مونږ کې چې شو اخر نه چې کوم دی هغه د موږ سو فایل نیوکلیوټایډ نو د دې مطلب سره وین مینی نیوکلیوټایډز ار لینک ټوګیدر چې کله ډیر شي نیوکلیوټایډز سره هغه رايوځي شي لینک شي په یو بل پورې نه د فارم پالی نیوکلیوټایډ نو د دې نه بس جوړیږي د دې نه په پالی نیوکلیوټایډ جوړیږي چې شو they exist in the cell in the form of اوس دا په سیل کې په کوم شکل کې مونږ کېږي د ډي ان اے په شکل کې او د ار ان اے په شکل کې مونږ کېږي د خو غوړي یو ځل د بجری وایس کومه مانو نیوکلیوټایډ د ټرای فاسفیټ په فارم کې مونږ کېږي کوم چې ډای نیوکلیوټایډ هغه د کو انزایم په شکل کې مونږ کېږي او کوم چې زموږ سره پالی نیوکلیوټایډ د زموږ سره د ډي ان اے او یا د ار ان اے په شکل کې څه کېږي د مونږ کېږي خبر هم پته ځکه ده صحیح خجی DNA is composed of deoxyribonucleotides डी एक्सी ځکه په دې کې چې کوم غوولو په دې کې چې کوم شوګر دی هغه سره هغه ډي اکسیرایبو شوګر دی شو نو په دې ول باندې نیوکلیوټایډ تاسو کې ډي اکسیرایبو نیوکلیوټایډ او ار ان اے د سره جوړ دی ار ان اے از کمپوزډ اف رایبو نیوکلیوټایډ ځکه په دې کې رایبو شوګر دی نو دا به سره جوړي دا به دا رایبو نیوکلیوټایډ جوړي شو نو بیا پر دردم سلور قسم دی خیر دا خبر بیا کو د په سټرکچر کې نو په دې لیکچر کې موږ د څه خبر وکړه چې نیوکلیوټایډز او د دې نه نیوکلیک اسید جوړ دي خو په سر کې دا یوازې د نیوکلیک اسید په پام کې نه مونږ کېږي دا زم سره د مانو نیوکلیوټایډ په پام کې مونږ کېږي او د ډای نیوکلیوټایډ په پام کې مونږ کېږي مونږ کېږي شو نیوکلیوټایډ چې کله یوازې مانو نیوکلیوټایډ په سر کې د ایگزیست کېږي ان د فارم ار ټرای فاسفیټ مطلب د مانو نیوکلیوټایډ سره سره د دې سره درې فاسفیټ یو وسره د دې سره درې فاسفیټ شو او د دې امپورټنس دا دی چې دا په سر کې د سکر کې د انرژي سورس کار کوي مطلب زوم په باندې کې کم سے کم د انرژي ضرورت دي هغه د دې مانو نیوکلیوټایډ ټرای فاسفیټ نه سره د دې انرژي اخلي شو بل چې کله د نیوکلیوټایډ رايوځي شي د بل سره دا غي نه څه جوړږي ډای نیوکلیوټایډ په سر کې د مونږ کېږي ان د فارم اف کوانزایم څنګه جوړیږي چې کله د ډای نیوکلیوټایډ سره ویټامین کمباین شي د دې نه څه جوړیږي کو انزایم او کو انزایم د سپا اکټیویټي کې کار کوي بیا د کوم چې انزایمټیک اکټیویټیز دي په هغه کې څه کوي په هغه کې د هیلپ ورکوي شو کوم چې کامن کو انزایم دی هغه یو نیکوټینامایډ اډینین ډای نیوکلیوټایډ به موږ سو فلیوین اډینین ډای نیوکلیوټایډ ان ای डी اف ای डी موږ وایو په دوه فارم کې ایگزیست کیږي یا په اکسایډایز فارم کې او یا په ریډیوس فارم کې موږ کېږي شو خو چې کله ډیر شي نیوکلیوټایډ رايوځي شي دغه نه څه جوړیږي دغه نه پالی نیوکلیوټایډ زموږ سره په سر کې سو په دوه فارم کې ایگزیست کیږي یو تم غړي دی یو بل تم غسو یو بل تا ار ان اے ولې کېږي شو ډي ان اے رقم نیوکلیوټایډ نه جوړل د ډي اکسیرایبو نیوکلیوټایډ نه جوړل کوم چې سره ار ان اے دغه د رایبو نیوکلیوټایډ نه جوړل شي شو نو د دې پورې دا لیکچر پوره شو چې نیوکلیوټایډ په سیل کې په کم پام کې کېږي دا ایگزیست کیږي او ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به مونږه د ډي ان اے او د ار ان اے د سټرکچر په اړه خبره کوو د دې پورې دا لیکچر دا کمپلیټ شو ثانک یو سو مچ او د نوټ جوړولو لپاره د دې سکرین شاټ اخیستئ شئ